په قطر دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو له پیل سره سم بېلابېلو احزابو، مدني ټولنو، دیني علماو، قومي مشرانو او ځوانانو د یاد مذاکراتو ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مذاکرات به په کم وخت کې ښې پایلې ولري. دې ته ورته نن د لیندۍ په 22مه نیټه د حزب اسلامي شوراګانو اتحادیې په خوست ولایت کې د رابلل شوې غونډې له لارې د روانو مذاکراتو ملاتړ وکړ. دوی د یوه پرېکړه لیک په وړاندې کولو سره د داسې سولې غوښتنه وکړه چې ټول اسلامي او ملي ارزښتونه پکې خوندي ساتل شوي وي. په یاده غونډه کې چې لسګونه قومي مشرانو، دیني علماو، جهادي قومندانانو او ځوانانو ګډون کړی و، باور څرګند کړ چې افغانان به هغه وخت د سولې د راتګ شاهدان واوسي چې روانه جګړه کې دواړه ښکي لوري د سولې د راتګ په موخه قربانۍ ورکړي او د خپل مقام او چوکۍ ساتلو لپاره د سولې د روان بهیر پر وړاندې خنډ جوړ نه شي. لکه څنګه چې موږ اکسیجن ته ضرورت لرو، داسې موږ سولې ته ضرورت لرو. ډېر جنګونه مې وکړو، جنگونه نور بس دي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکړئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. داسې حاضرې مې کلیو ته راورسېدې. د حزب اسلامي شوراګانو د اتحاد د اجرایه بورډ غړي احمد خندان روحي ته خپلو خبرو کې وویل چې ولس ته پکار ده چې د روانو مذاکراتو په دواړه لوریو فشار راوړي او دې ته یې اړ کړي ترڅو پرته له کوم ځنډ څخه د باثباته سولې راتګ ته حاضر شي. چې که سرلښکر احمدشاه بابا و، خو د جګړه او قوت لښکرې پکتیا او جنوب و، ولې ولس دې راپورته شي؟ ولس دې دغه خلک مجبور کړي چې سولې ته کښېني. هله ولس به هم یو څه خو کوي که نه؟ نو په دې ولس باندې م غږ هم دا دی چې دا ولسونه راپورته شي په دواړو غواړو، هغوی مجبور کړي دې ته چې دې سولې ته غاړه کېږدي. دې ته ورته دیني علماو هم د سولې د روانو مذاکراتو له دواړو لوري وغوښتل چې د ولس هیلې او ارمانونه باید د دوی د شخصي ګټو پر وړاندې قرباني نه شي او باید بشپړ ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برابرۍ او عدالت ته پاملرنه وشي. صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نو موږ په ټولو خواونې په دولت، نظام او ټولو امارت اسلامي په ټولو خواونې دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه وراکي او د امن د پوره خپل ټول شخصي اغراض، شخصي فرمایشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمان پوره. د یادونې ده چې تازه له قطر هېواد دوحې څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې مذاکراتي ټیمونو د 10 ورځو لپاره رخصت اعلان کړی، خو تر اوسه پورې د مذاکراتو د توقف اصلي لامل نه دی په ګوته شوی. فرید عتیقي، روحي خبري اژانس، خوست.